السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ دویمه 500 ورځه نړیواله لوبه روانه ده. لومړی انینګز ترسره سو. سریلانکا افغانستان ته 340 ستر منډې هدف وټاکي. افغانستان به دغه هدف په څو اوور کې پوره کړي. سریلانکایي لوبغاړو نن ډېره زیاته بهترینه توپخانه ترسره کړه. د خپلې لوبډلې په ګټه ډېر ښه وځلېدل. هر لوبغاړی کوشش کوي چې د خپلې لوبډلې په ګټه ښه بیټینګ ترسره کړي، ځکه چې دوی تېره لوبه بایللې وه. دوی کوشش کوي چې نن هدف ډېر زیات لوړ کړي، د افغانستان پر وړاندې بریا خپله کړي. افغان توپ اچوونکو بیا هغسې توپ اچونه ترسره نه کړه لکه څنګه چې په کار وه. افغان توپ اچوونکو بیا نن ډېره زیاته خرابه ناکامه توپ اچونه ترسره کړه لکه څنګه چې په کار وه. هغسې توپ اچونه یې ترسره نه کړه، د اتمې خلاف یې توپ اچونه ترسره کړه. نور احمد لکنوال په 9 اورونو کې 80 منډې ورکړې، 1 وکټ یې ترلاسه کړه. ډېر زیات وټکول سو. که چیرې لسم اوور هم ترسره کړی وای نو 15 یا 90 منډې به ورکړې وای. نور احمد ډېر زیات وایډونه هم وکړل. افغانستان 19 اکسټرا منډې ورکړې. فرید ملک هم ډېر زیات وټکول سو. په 9 اورونو کې 1 منډې ورکړې، 2 وکټ یې ترلاسه کړې. د هم که لسم اوور ترسره کړی وای نو فکر کوم د به هم 80 منډې ورکړې وای. محمد نبي په 10 اورونو کې 52 منډې ورکړې، 2 وکټ یې ترلاسه کړې. مجیب بیا ډېر زبردست په زړه پورې بالینګ ترسره کړ. په 10 اورونو کې 19 منډې ورکړې، 1 وکټ یې ترلاسه کړه. عظمت الله عمرزی هم وټکول سو. په 15 اورونو کې 48 منډې ورکړې، کومه وکټ یې ترلاسه نه کړه. فضل حق فاروقي هم وټکول سو. په 7 اورونو کې 44 منډې ورکړې، کومه وکټ یې ترلاسه نه کړه. سریلانکایي توپخونکي بیا نن ډېر ښه وځلېدل. ډېره بهترینه توپخانه یې ترسره کړه. اوس افغان لوبغاړو ته هم پکار ده چې همدغسې توپخانه ترسره کړي، یو د بل سره ملګرتیا وکړي، 2 منډې واخلي، 6 او 4 په مابینځ کې ووایي، په وکټ باندې سټې وکړي، وکټ وساتي. که چیرې دوی بریدګره توپخانه پیل کړي نو هغه به بیا وکټ ژر د لاسه ورکړي، بیا به هدف پوره کېدل ډېر زیات ستونزمن وي. په دې میدان کې تر 3.5 هدفه پورې هم چیز سوی دی. اوس افغان توپخونکو ته پکار ده چې ډېره زبردسته بهترینه توپخانه ترسره کړي لکه څنګه چې په تېره لوبه کې ترسره کړه. دوی کولی سي چې دغه هدف هم چیز کړي. په دې میدان کې تر 3.5 پورې هم هدف چیز سوی دی، نو انشاءالله افغان توپخونکي هم کولی سي چې دغه هدف پوره کړي. دوی باید یو د بل سره ملګرتیا وکړي، 2 منډې واخلي، په وکټ باندې سټې وکړي، وکټ وساتي، په منځ کې 6 او 4 ووهي، بالونه مس نه کړي. نو انشاءالله دا لوبه به د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي.